سټرس هارمون دا زمونږ غوسه، دا زمونږ سټرس، دا زمونږ صدمه، دا زمونږ تکلیف، دا زمونږ پریشاني کنټرول کوي. یو قسم نیچرل سټیرایډز دي. یو سړی روان دی एकदम ورته د پټي نه سپی راووت نو دا انسان ویرېږي، یا به فایټ کوي یا به فلایټ کوي. سفاري به لاس ته ورغونډي او بس منډه به وایي څښتي به ځان بخته. دا زمونږ په وجود ابنارمل دا یا د خپل مقدار نه سیوا جوړېږي یا د خپل مقدار نه کم جوړېږي، نو بیا به زمونږ په وجود ته څه مسله راځي. دې کارټیسول ته ویل کېږي سټرس هارمون. مطلب دا هغه هارمون دی چې دا په سټرس په ټایم کې په کار راځي. کله چې انسان په سټرس کې، په صدمه کې، په تکلیف کې، څه پریشاني، څه خفګاني، څه دوک دردي، غوسه، په دغه ټایم کې زمونږ سټرس هارمون کارټیسول سیکریټ کېږي او دا زمونږ غوسه، دا زمونږ سټرس، دا زمونږ صدمه، دا زمونږ تکلیف، دا زمونږ پریشاني کنټرول کوي، ډیل کوي. نو دې کارټیسول هارمونز ته ویل کېږي سټرس هارمون. بل دې ته سټیرایډ هم ویل کېږي، سټیرایډ هارمون. دا زموږ په وجود کې یو قسم نیچرل سټیرایډز دي چې پیدا کېږي. د دې نه علاوه دې ته فایټ آر فلایټ هارمونز هم ویل کېږي. فایټ آر فلایټ مطلب دا دی چې کله په انسان باندې داسې وخت راشي، د یرې وخت راشي. لکه مثال به زه تاسو ته ویم، یو سړی روان دی، یو انسان روان دی، एकदम ورته د پټي نه سپی راووتلی. اوس دا سپی چې دې مخې ته راغی، एकदम چې دې سپي راودانګل نو دا انسان ویرېدل. نو اوس د دې انسان څه دوه لارې دي، یا فایټ یا فلایټ. یا خو به فایټ کوي، جنګېږي به د انسان، یا به منډه وکړي. نو یا به فایټ کوي یا به فلایټ کوي، یا به د دې سپي سره جنګېږي ودانګي به دي، او یا به فلایټ کوي، سفاري به لاس ته ورغونډي او بس منډه به وایي څښتي به ځان به خلاصوي. نو فایټ یا فلایټ په داسې حالاتو کې، داسې حالت چې کله انسان ته راشي، څه یره راشي، څه خطره راشي، نو په دغه وخت کې دا د سټرس هارمون چې دي کارټیسول دا سیکریټ شي. نو دا انسان یا فایټ ته تیار شي، جنګېدلو ته، او یا فلایټ ته تیار شي چې وسخته. نو د فایټ یا فلایټ دپاره چې کله انسان تیارېږي، دا څوک تیارېږي؟ دا کارټیسول دا هارمون دی تیاری، یا وجنګېږي او یا وسخته. اوس دا کارټیسول هارمون چې کوم دي که نه، دا سیکریټډ فرام د اډرینل ګلینډ. دا زموږ د اډرینل ګلینډ نه سیکریټ کېږي. او دا اډرینل ګلینډ تاسو ته ما ویلي، دا زموږ آن د ټاپ اف ایچ کډني، زموږ د هرې ګردې د پاسه دا اډرینل ګلینډ موجود دی او دا مختلف قسم هارمون سیکریټ کوي. د دې کارټیسول هارمونز په فنکشن باندې خبره کوو چې د دې زموږ په وجود کې څه فنکشن دی، څه کار دی، څه کردار دی. نو څنګه چې تاسو ته ما خبره وکړله، د دې په فنکشن کې یو خو سټرس منیج کوي. د سټرس هارمون ورته ویل کېږي، زموږ سټرس، زموږ پریشاني، زموږ ټینشن، زموږ خفګان دا منیج کوي. د دې نه علاوه ډیل وذ ډینجر. تاسو ته ما خبره وکړه چې په فایټ یا فلایټ حالاتو کې دا په کار راځي چې کله تا ته داسې د یرې د خطرې حالات راغله، نو په دغه وخت کې دا سټرس هارمون سیکریټ شي. نو دا چې سیکریټ شي، دا به یا تا جګړې ته تیاری، فایټ ته به دې تیاری جګړې ته، او یا به تا فلایټ ته تیاری چې سخته وه. نو دا د فایټ یا فلایټ دا د دې دویم فنکشن دی. د دې نه علاوه اټ ریګولیټ بلډ شوګر. دا زموږ په بلډ کې چې د شوګر کم مقدار دی که نه، هغه ریګولیټ کوي. زموږ په وینه کې د شوګر مقدار چې دی، نو دا د کارټیسول هارمون کنټرول کوي. د دې نه علاوه اټ کنټرول میټابولیزم. دا زموږ په وجود کې میټابولیزم هم کنټرول کوي. بریک ډاون اف پروټین ماتېږي، کاربوهایډریټ ماتېږي، فیټس ماتېږي. دا کوم میټابولیزم چې کېږي که نه، دا همدا کارټیسول هارمون چې دی کنټرول کوي. د دې نه علاوه اټ کنټرول بلډ پریشر. زموږ بلډ پریشر چې دی، دا هم دا کارټیسول هارمون د دې یو کردار دی چې دا یې کنټرول کوي. د دې نه علاوه بل فنکشن چې دی که نه، اټ ریګولیټ سلیپ. زموږ خوب چې دی دا هم ریګولیټ کوي. د سحر په ټایم کې، مارننګ ټایم کې چې کله انسان راپاڅېږي که نه، په دې ټایم کې د کارټیسولو ښه مقدار سیکریټ شي. په دغه وخت کې کارټیسول په های مقدار کې، په ډېر مقدار کې سیکریټ شي. نو انسان د خوب نه رابیدار شي، راویښ شي. ماخوستن چې کله شي، د شپې چې کله خلک ویده کېږي، نو د کارټیسولو مقدار کم شي، زموږ په وجود کې کم سیکریټ کېږي، انسان له خوب وشي. زموږ دا خوب کنټرول کوو، په دې کې هم د دې کارټیسولو ډېر غټ کردار دی. په سحر کې ډېر سیکریټ کېږي او په ماښام کې، ماخوستن کې کم شي. نو انسان له ماخوستن کې خوب ورځي او سحر کې د خوب نه راپاڅېږي. د دې نه علاوه دا انټي انفلیمیټري دی. دا کارټیسول هارمون چې دي، څنګه چې تاسو ته ما خبره وکړه که نه، چې دا سټیرایډز دي، دا نیچرل سټیرایډ دي، قدرتي سټیرایډ زموږ په وجود کې جوړېږي. نو دا موږ د انفلمیشن نه بچ کوي، دا موږ د بیماریانو نه بچ کوي. دا د دې فنکشن دي. اوس په دې باندې خبره کوو چې که چېرته دا ابنارمل شي، دا کارټیسول هارمون چې دي، دا سټرس هارمون، دا زموږ په وجود کې ابنارمل شي، دا یا د خپل مقدار نه سیوا جوړېږي زموږ په وجود کې، یا د خپل مقدار نه کم جوړېږي، نو بیا به زموږ وجود ته څه مسله راځي. په دې باندې خبره کوو. که چېرته دا ابنارمل شي، نو که چېرته دا کارټیسول هارمون ابنارمل شي، د خپل حد نه سیوا سیکریټ کېدل، های کارټیسول،
د نارمل نه ډېر جوړېږي زموږ په وجود کې. نو ویټ ګین د ټولو نه اولنۍ خبره دا ده چې زموږ وزن به وایي. تاسو به ځینې خلک کتلي راوند فیس دا ګول مخونه چې د دې مطلب دا دی چې د ده په وجود کې کارټیسول ډېر زیات کېږي. نو که چېرته کارټیسول د خپل مقدار نه زیات موږ ته به ویټ ګین کېږي، وزن به زموږ سیوا کېږي، خېټه د غټېدلو چانسز ډېر زیات سیوا کېږي. د دې نه علاوه های بلډ پریشر زموږ بلډ پریشر به سیوا کېږي. د دې سره ډایبټیز د شوګر خطر ورسره سیوا دی چې انسان ته شوګر وشي، ډایبټیز وشي. د دې نه علاوه موډ سوینګ یو وخت په یو شان طبیعت اچانک به طبیعت بدل شي، اچانک به خوی بدل شي، موډ به بدل شي. نو موډ به سوینګ کوي، بار بار بدلېدلی شي. د دې نه علاوه ایرریګولر پیریډ په فیمیل کې په زنانو کې چې کوم پیریډ دي دا ایرریګولر شي، دا بې ترتیبه شي. نو دا مسلې چې موږ ته راتلي دا د دې د وجې نه چې دا کارټیسول زموږ په وجود کې د نارمل نه سیوا جوړېږي. اوس که چېرته دا کارټیسول زموږ په وجود کې د نارمل نه کم جوړېږي، څومره چې پکار دی هغومره نه جوړېږي، کم جوړېږي، بیا به کومې مسلې راځي؟ بیا په لو کارټیسول کې به ویټ لاس، وزن به د انسان کمیږي. د دې سره لو بی پي بلډ پریشر به د انسان کمیږي. د دې سره سکین ډارکنګ، انسان چمړه چې ده که نه سکین پوستکی دا به تورېږي، وخت په وخت باندې دا توروالی کوي، تورېږي به. د دې سره نازیا اینډ وومیټنګ، زړه بد کېدل، الټۍ راتلل انسان ته. دا د څه د وجې؟ دا ټول د لو کارټیسول د وجې. د دې سره ایکسټریم ویکنیس، وجود کې انتهایي درجې حد درجې کمزوري راځي. نو موږ له پکار دا دي چې دا کارټیسول هارمون موږ نارمل وساتو، نه سیوا لاړ شي نه کم جوړ شي. نو د نارمل ساتلو لپاره تاسو یو څو هیلتي ټپس د ځان سره یاد وساتئ چې اولنۍ خبره دا منیج سټرس، تاسو سټرس، پریشاني، صدمه، ټینشن دا شیزونه منیج کړئ، دا کم کړئ. د دې سره ګوډ سلیپ، ښه خوب کوئ، بهترین خوب کوئ، پوره خوب کوئ، نو ستاسو کارټیسول هارمون به نه کم جوړېږي نه به سیوا جوړېږي. د دې سره اکسرسایز تاسو کوئ، ماډریټ لیول کې اکسرسایز کوئ، خامخا اکسرسایز کوئ، څه نه څه معمولي اکسرسایز کوئ، نو ستاسو سټرس هارمون به بالکل نارملي. او د دې سره بیلنس ډایټ، ښه خوراک کول، بهترین خوراک کول، صحتمند خوراک کول، دا چې کله تاسو کوئ نو تاسو کارټیسول هارمون چې دا به په نارمل مقدار کې کېږي.